عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو کس راغی کله چې عجمو ته اسلام ورسېدو عمر فاروق رضی الله گورنرانو ته والیانو ته چټۍ جاری کړله ورته ویل عجم اسلام کې داخل شو هغوی په دغه څیزونو نه پوهېږي لہذا عوامو ته متشابهات او متعارضات مه بیانوئ یو کس نه خبر شو چې دی راغلی دی او عوامو ته دا متشابهات وایي رای وستلو عمر فاروق رضی الله پسې یو کوړۍ ته لاس کو دی په دا سر باندې ووهو ویني در اثر نه وبیدلې بیا عمر فاروق رضی الله تعزیرن د جلاوطن کو مدینه منورې نه وستلو سمو د 13 شولا بیا چې کله عمر فاروق ز دنیا نه لاړو بیا فتنو ظهور په کوم وخت کې کېدو ام دی او تم چا ویلا ورته ویل عمر فاروق ور دنیا نه تللی دی ته اوس په خپل مقصد کې کامیابې دی شي هغه ورته نه بس عمر چې کوم سبق را کړو کوم وهله را کړو زما دماغ زه ترغلی دي کلم په مسایلو کې بیا واس نشم کول خو دا غره حکومتونو ذمہ داری نن خو الله دې معافي وکړي